د افغان او قزاق شرکتونو ترمنځ د 380 میلیونه ډالرو په ارزښت هوکړې لاسلیک شوې دي. د صنعت او سوداګرۍ وزیر نوردین عزیزي وایي د قزاقستان په شیمکند ښار کې د افغان قزاق سوداګریز فورم په څنډه کې د سوداګریزو غونډو پر مهال د افغان قزاق 15 شرکتونو ترمنځ د 380 میلیونه ډالرو په ارزښت بېلابېلې هوکړې لاسلیک شوې دي. د ښاغلي عزیزي په وینا دا هوکړه لیکونه د نفتي توکو، اوړو، غنمو، مکروني، خوراکي توکو، ترانسپورت، د منځلو موادو، ګډې پانګونې او نور بېلابېلو سکتورونو کې لاسلیک شوي دي. نوموړی ټینګار کوي چې افغانستان په خپل اوسني ثبات سره پانګوالو ته اسانتیاوې برابرې کړي او د سیمې هیوادونو له خصوصي سکتورونو سره پراخې همکارۍ ته چمتو دی. نشست‌های بی تو بی داشتیم و مذاکرات همراه بزرگای قزاقستان داشتیم. الحمدلله خیلی به موفقیت و برنامه‌های خوبی پیش رفت و به موافقت انجامید. در حدود تقریبا 15 قرارداد و تفاهم امضا کردن سکتور خصوصی ما و مقدار تقریبا 360 میلیون دلار حجم قراردادهای ما بود. لدې سره سم د اقتصادي چارو شانونکو د سیمې او ګاونډیو هیوادونو سره د اقتصادي اړیکو پراختیا د افغانستان اقتصاد لپاره ګټور ګڼي او په باور چې د چارې سره به نه یوازې د هیواد اقتصاد پیاوړی شي بلکې نور هیوادونه به هم وهڅول شي څو له افغانستان سره خپل اقتصادي اړیکې پراخې کړي. اړیکې د یو هیواد سره مثبت اړیکې وي نو د دې سره نورو هیوادونو هم هڅول کیږي ترڅو د افغانستان سره د اقتصادي په برخه کې نږدې اړیکې او مثبت تعامل ولري چې په ټوله کې دغه کړنې کولی شي چې په هیواد کې د اقتصادي ودې لپاره لا زمینه برابر کړي. به هر پیمانه‌ای که داد و ستود با کشورهای همسایه و منطقه حتی جهان داشته باشیم از نگاه اقتصادی میتونه به سود ما تمام شود. از اینکه یک سری زده‌بندی سیاسی میان افغانستان و پاکستان در شرایط موجود وجود داره و این طرف هم بحث چابهار است که توسط ایالات متحده آمریکا تحت تحریم است. پس ما نیاز است که روابط خوب با کشورهای آسیایی میانه من جمله قزاقستان داشته باشیم و این میتونه در نوخت به سود اقتصاد ما و کشورهای آسیایی میانه تمام شود. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې قزاقستاني چارواکو د اقتصادي اړیکو پراختیا کې د افغانستان د پلاوي ګډون د هرکلي ترڅنګ د صادراتو او وارداتو او پر سوداګرۍ راکړې ورکړې ټینګار کړی دی.